د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د دې ښار بېلابېلو ناحیو کې د هغو 4 تفریحي پارکونو جوړولو چارې پیل شوې چې مخکې کارونه نیمګړي پاتې شوي وو. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان 1404 مالي کال پروژو له ډلې یوه هم د پارکونو پروژه ده چې د ښاروالۍ له داخلي عوایدو رغول کیږي. په دغه پروژه کې موږ سره 4 پارکونه چې یو پارک د عبدالحق مینې پارک دی، انعکاس پارک دی او 2 پارکونه پکې په شانزا فامیلیو کې دي. دې کې تقریبا 9000 متر مربع پیادهروونه او سنګکاري ده. همدارنګه د هر پارک لپاره بورویل دی او هغې لپاره یو منظم د ابیارۍ سیستم دی او همدارنګه کې کنکریټ چوکۍ د ماشومانو لپاره ټالونه دي، مختلف زینتي ګلان او بوټي دي، بیرغونه او کټاري ورکې شامل دي چې ټول مالی لګښت یې 14.8 میلیونه افغانۍ دی. دغه راز د جلال آباد ښار اوسیدونکي په جلال آباد ښار کې د ښاروالۍ له روانو کارونو خوښ دي او له خلکو غواړي چې د پارکونو ترڅنګ د نورو پروژو ساتنه وکړي. په ټوله کې د ښاروالۍ کارونه چې نن و سبا یې موږ په دې ښار کې ګورو د شروات څخه په راتګ سره او د هغې د کاري ټیم په جوړولو سره ماشاءالله ډېر ښایسته روان دي. د ښار خلک او د سیمې خلک ټول د ښاروالۍ د کارونو نه ډېر خوښ دي. د ښار نور اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي په ټول ښار کې دې ورته هغه ویالې او سړکونه ورغوي چې د باران پر وخت پرې اوبه ډنډېږي او خلکو ته یې ستونزې راولاړې کړي دي. نو ماشاءالله کارونه خو ډېر ښه روان دي د ښاروالۍ او موږ د ننګرهار د ښاروالۍ څخه غوښتنه دغه ده چې په آینده کې د دې د پارک د ساتلو دپاره د دې پروژو د ساتلو دپاره یو خاص میکانیزم او خاص پلان ولري، ځکه یوازې جوړولي نه دي، دا ساتل هم غواړي. اخوا د قراردادي شرکت مسؤلین ولسونو ته ډاډ ورکوي چې خپل کارونه به ښه او معیاري ډول د ښاروالۍ سره د شوي قرارداد له مخې کوي. د ولس خلکو ته او محترم ښاروالۍ ته پوره اطمینان ورکو چې نوموړې پروژه به په ښه سټنډرډ شکل او په ښه نورمونو خلکو ته دا پروژه موږ پای ته رسوو. د جلال آباد ښاروالۍ له خوا د ښار په ګډون په ټولو ناحیو کې پر بېلابېلو د غنیزو پروژو کارونه روان دي چې څه یې بشپړ شوي هم دي.